دلته کندوز ولایت کې ځایي مسولین او عام خلک په دې موخه راټول شوي تر څو د روشن مخابراتی شرکت د نوي پروفایل الفا پرایم پرانیسته وکړي. یو نوی محصول د الفا په نوم بازار ته عرضه کړ. د یاد مخابراتي شرکت د مسولینو په خبره په دغه تازه پروفایل کې خپلو پېرېدونکو ته ښې کڅوړې برابرې کړي او له خلکو غواړي تر څو سالم استفاده ترې وکړي. روشن مخابراتی شرکت د نامحدود ارتباطاتو لپاره یو نوی تعریف، یو نوی پروفایل بازار ته عرضه کړی ده چې په دې سره به زموږ مشتریان وکولی شي بدون له محدودیت د سرعت انټرنیټ ولري، نامحدوده واتساپ به په دې کې وجود لري، همداراز نامحدوده وایس کال یا نامحدوده خبرې اترې وکولی شي، همدارنګه نامحدوده میسجونه به لري پکې. زموږ هیله هم همدا ده چې په راتلونکو وختونو کې لا زیات کار وسي او بله غوښتنه مو دا له دې سره د کندوز ولایت ځایي مسولینو د یاد مخابراتي شرکت د اقدام وستایل او په کور دننه د شته مخابراتي شرکتونو له مسولینو وغوښتل تر څو د کمیت پر ځای کیفیت ته لومړیتوب ورکړي. د الفا پرایم معرفي دی دا چې د انټرنیټ کڅوړې ورځ تر بلې انشاءالله ارزانیږي. نن د دې شاهدان یو د کڅوړو کې تخفیف راغلی، په راتلونکو وختونو کې دا چې موږ سره وعدې سوي د مخابراتي شبکو له مسولینو سره موږ مجالس کړي، دوی موږ ته وعدې راکړي دي چې په دې کې بلا اسانتیاوې راځي، دا پیکیجونه یا کڅوړې بلا ارزانیږي. نو زموږ هیله هم همدا ده چې په راتلونکو وختونو کې لا زیات کار وسي. روشن مخابراتي شرکت داسې مهال د الفا پرایم ترنامه لاندې پروفایل د فعالېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د کندوز ولایت په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې لا هم مخابراتي شبکې په سمه توګه کار نه کوي.